نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عزیزان دې میاشت کې مختلف شکل کی دین منل آتا سگور ہے. زه یو مختصر غوندې خاکس تاسو مخ کې عرض کوم. د دې میاشتې متعلق او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق او بیا دا یو خبره به منځ کې راشي چې اصل دین څه شی دی او مونږه دین نه جوړ کړی څه شی. عزیزانو دغه میاشت د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ولادت میاشتم ده او دغه میاشت داغي د وفات میاشت. روایات مختلف تھی چې په دغه ورځو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدائش په کوم تاریخ شوه او په دغه ورځو کې بیا وفات په کوم تاریخ شوه. مختلف روایات تھی د حضرات علماء کرام. خراجح او صحیح روایت چاله چې علماء او ترجیح ورکړي دا هغه دا ده چې په نهم ربیع الاول باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د پیر پشپا د سبا پټیم کی دنیا ته تشریف راوړ او بیا په 12 ربیع الاول باندې د 63 سال په عمر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا نه تشریف وړي. نهم ربیع الاول دا د ولادت او 12 ربیع الاول دا د پیدائش. عزیزانو بنا بهر تقدیر باس د تاریخ نه ده، باس د دې ده چې ده دنیا تراغه نو سه وکړه او دنیا نه چلاړ نو سه پرې خو. آخر د انسان دنیا ته دراتلو هم یو غرضی او بیا دنیا نه دتلو هم یو غرض. عزیزانو دنیا ته چراغ نو سه راوړ او چلاړ نو سه پرې. دنیا ته چراغ شپږ سوه کاله ملک
او دنیا ټوله د کفر په تاریکی کې پرته وه. د عیسی علیه السلام او د په منځ کې 600 کاله فاصله وه. عیسی علیه السلام دنه 600 کاله مخکې تیر. په دې 600 کاله کې هغه حال جوړو چې پناه په خدای د یو سړي به 50 خدایان، هر سړي د کور نه بتخانه جوړه کړې وه. چرته به د سرخوږي خدای و، چرته به د تبې لرې کولو خدای و، چرته به د زوی ور کولو خدای و، چرته به د لور ور کولو خدای و، چرته به د دانې جوړولو خدای و، چرته به څو مختلف شکل کې بوتان به په کور کې پراته او هر یو بت باندې به د مختلف مرض نامه لیکلې وه چې دا د فلانی مرض خدای دی، دا د فلانی مرض خدای دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې په ښار کې چې الله پاک پیدا کړ، نو د پیدایش په وخت کې اوږد داستان دی چې د څه وخت کې د مور د نفس نه دنیا ته راغی، نو د مکې نه د قیصر او د کسرا د محل منارې خلقو لیدلې وې، داسې رڼا شوه. دی چې د مور په خېټه اوبه به یې د ډېر لرې نه راوړې، مور به یې منګی چې په سرو، نو 1 گز به منګی په سر اوچت روان. دی چې د مور په خېټه د عربو ملکونه ډېر زیات ګرم دي، بے حده ډېر. د مور به چې په کومه لار روانه وه، نو د کټ عمره وریځ به په باندې سوری روان. عزیزانو، مور خوب ولیده او ورته په خوب کې وویلی شو چې ستا په خېټه کې د دواړو جانو سردار جناب محمد رسول الله پروت دی. دا چې څه وخت کې پیدا شي نو نامه به په محمد ږدي. دا قسمه بشارتونه مور ته به وقتاً فوقتاً کې. عزیزانو، بیا د سرپرستۍ عالم داو، د خدای د نظام ته وګورئ، د هغه د بېنیازي ته وګورئ. دی لا د مور په خېټه او چې والد محترم وفات شو، بیا چې پیدا شو چې د 6 کالو شنو مور یې وفات شوه. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د 6 کالو په عمر کې یتیم هم شو او یسیر هم شو. عزیزان، بیا د تر په تربیت کې و، تر به د کفالت کولو. د بچپن زندگی عجیب و غریب ہوا. د بچپن زندگی عجیب و غریب په الکانو کې د ډېر صدق او د ډېر لوی دیانت نه دی په امین مشهور. امام بخاری رحمت الله علیه یو واقعه لیکلې، وی ابو سفیان تلو قیصر روم ته، د روم بادشاہ ته ورغی، نو قیصر روم ته تپوس وکړ چې ستاسو په ملک کې چې کوم پیغمبر پیدا شوی دی دا څنګه سړی دی؟ ابو سفیان مسلمان هم نو دغه وخت، ورته وی صاحب څه تپوس دی؟ د داسې پاک ژوندو چې دته د هلکوالي نه به خلقو د ډېر ایماندارۍ او د پاکوالي نه امین وي، او دکې دا خصلت او دا خصلت او دا خصلت.
بیا ورته ما منلی نه دی چې پیغمبر دی، خو سړی ډېر لوی سړی. قیصر روم ورته وی چې مرګري څنګه خلق دي د ډله. ورته وی صاحب ډله ټول د خدای غریبان او د خدای سپیره، چرته چې د خدای ملنګ او غریبي عادت سره نه. که یو سرمایدار هم د په مجلس کې راشي نو ارث قربان کی او د شړای لنګ وهي او ځان نه ملنګ دی. دا ډله قیصر روم د روم بادشاہ کافرو. ورته وی ابو سفیان د پیغمبرای لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. د په پیغمبرای نور دلایل مو وایا، لوی دلیل دا دی چې مرګري غریبان. د پیغمبر مرګري سرمایدار نه، مرګري سرمایدار نه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور حیات کې اول نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اول نمبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اغا عاشق د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې داغه مثال پاغه وخت کې پروي زمين باندې نه و. او بیا په مکه کې د دنیا زیات دولتمندم څوک نو. هغه ټول دولت په سردار کونین باندې قربان. اوس دولت ز سکوم په عشق کې سړی خپل بادشاہي چې ده هغه هم د محبوب په لاره کې قربان. لکه مولانا وایي چې د عشق دا مقام دی چې ما سلطنت بکوچه جانان فروخته، ما سلطنت بکوچه جانان فروخته، مور حقیر راب سلیمان فروخته، ما سلطنت بکوچه جانان فروخته. وای ما خپل ټوله بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅ کړه. بادشاہی میں د یار په کوڅه کې خرڅ. لکه ابو بکر صدیق ټوله بادشاہي او مال او دولت چې و ا د یار په کوڅه کې خرڅ. خو اسنه چې بل څه پوه شي چې ما ډېر لوی توره وکړه چې ما خپل بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅ کړه. دا زما بادشاہي د یار په کوڅه کې خرڅول داسې قیمت لري، داسې قیمت لکه مور حقیر راب سلیمان فروخته. لکه یو میږي د سلیمان علیہ السلام د بادشاہ په مقابله کې میږي څه قیمت لري د سلیمان د بادشاہ په مقابله کې. دغه چې زما بادشاہي زما د یار په کوڅه کې هیڅ قیمت نه لري. ٹھیک شو. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چې هغه دړه د درد په بیماری اخته و، داغه په دولت څه پروا و، داغه په دنیا څه پروا و، نه په جامو پروا. د رسول الله صلی الله علیه وسلم لومبۍ بیبي د بیبي خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها د 40 کالو په عمر کې پیغمبر سره نکاح شوی.
او د پیغمبر نکاح هغه وخت کې د 25 کالو. چې څو وخت کې په 40 کال نبوت ملاو شو د کور ته راغی، نو جبريل په صورت اصلي کې په غار حرا کې کتلو. نو بیبي ته وایي چې ما باندې شړای واچوا، زملونی کمبل را باندې واچوا، ما باندې سړلې راغله. بیبي خدیجه دغه وخت کې مسلمان هم نه ده، ځکه چې د اسلام د آغاز رومبنه ورځ ده. ورته وایي چې پیغمبره غبراوي ګما، ستا د هر ادانا دا معلومیږي چې الله بتا نه ډېر لوی کار دی، او تاسو د ډېر لوی ډیوټای د پاره الله را لېګلې. غبراوي ګما، ستا د هلاکت اراده د خدای نشتا. دې تقریر د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هغه ټول ثقاوت او هغه روب چې هغه کوس خزم بیا داسې وي او سړیم بیا داسې وي لکه ابوبکر صدیق رضی الله. دغه صدیق اکبر دی. چې څو وخت کې په مکه کې پیغمبر تنگ شو او مدینه ته روان شو، صدیق اکبر ته وی چې څه به کوو؟ وی چې دواړه بزو. دواړه روان شوي دي او شپه پې راغلې، غار ثور ته پاس ختلي دي چې د کفارو نه په امن کې. په غار ثور کې ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور توئی چې دلته خو بالغ نشتا، تب آرام څنګه کې؟ حضور ورته وایي څه به وکړو؟ صدیق اکبر د خپه غوړولې ده او په دې خپل پتونې د پیغمبر سر ایښی دی. چې سر ایښی دی نو دا کمیسې غلې غوندې داسې ویستی دی او په دې غار ثور کې چې څومره سوري دي هغه یې په هغه د کمیس شلولی دی او په هغه سورو تپې کړي دي چې بار نه مونږ څوک نه ګوري. کاونټرې ته حکم شوی دی چې فوراً ځاو د دې غار په خوله کې جاله جوړه کوه، هګۍ پکې واچوه. کبار نه چاو کته چې دا پته لګي چې دې غار کې څوک نه دي ننوځي. سکنټونو خبره وه. یو سوره پاتې شو چې هغې د پاره کپړه نه وه، نو صدیق اکبر دا خپله بله خپه وغځوله او دا پونده یې پاسوري کې کېښوه. چې کېښوه نو دننه نه مارو چیچلو، چې مارو چیچلو نو اوس صدیق اکبر خوځي ځکه نه چې د پیغمبر خوب کې چرته فرق را نشي. مار چیچلې دی او خوځي نه، مار چیچلې دی او خوځي نه، چې د پیغمبر خوب چرته خراب نشي. د دې ډېر درد د زور نه د صدیق اکبر سترګو نه اوښې د پیغمبر په مخ مبارک پرېوت. او چې سترګې پرانیستې ابوبکر ولې جاړې؟ و یا رسول الله ډېر ساتو شو چې مار چیچلې، خوځېدم ځکه نه چې ستا خوب خراب نشي، خو دا سترګې مې ګستاخې وې، بې اختیاره تې دا اوښې راتوی شوې تیرا ویخ دلخوا امار روغو وراشد یا
مار ته پیغمبر وای چې دا ابوبکر دی ولی اوچی چلو امار ورته وای چې یا رسول الله چې غسرا باندې اونکه معافي غواړم پک سوا کالو شو چې عیسی علیہ السلام خپل قوم ته تقریر کړو او په خپل قوم کې یاتی من بعدی اسمه احمد عیسی علیہ السلام قوم ته ویلو چې یاتی من بعدی اسمه احمد ما نرستو به یو پیغمبر راځي چې یو نامه به پاسمانونو کې احمد وی او پزمکه به محمد وی هغه پیغمبر به بیا د مکې نه هجرت کوي مدینه منوره ته بیا پلار کی او غرد غار ثور ورته وی پاغه کې بدریش په د کافرو نه پټو نو یا رسول الله شپک سوا کال وشو چې ز په دې غار کې استاد دیدن په انتظار ناستما شپک سوا کال ابو بکر صدیق د کمیس پټوټه ټولې سټوډې ټپ کړې چې ما پکې تا تا قتل یا وسوړه پاتې و چې به می تا ته پکې قتل هغه کې پوند کې خوا نو یا رسول الله ستا په مینا کې داسې لیونه شما چې پزان پوي شوه نه مو ابو بکر باندې می چکو لګولو اوس ته خوخه د چې سره سره کې پیغمبر ورته عزت آزاد ابو بکر تو اخپدے خواکا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ابو بکر وای چې چوف کولو سره والله کما تدا محسوس کېد چې دماغ پکې چرتاز غې تلې لاړ درد مرد مار عزیزانو په دغه ورځو کې لوی مشکلات داو چې په دې خلقو دا منل چې زه پیغمبر یم بیا دا په منل چې زه اسمان ته تلم او خدای سره میراث و نیاز شوی دی دا ډېر ګران کار پیدا کړ خلق ابو جهل ویلی تو پیغمبر خدای تا اسمانونو تتلے ویلی آو وی کتا اسمانونو تتلے نو دا سپوگمه دا مخامخ اگورا دا پا دی اسمان کے دو ٹکڑے کا نو بیا بزستا پیغمبری ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل دا خواسان کار دے وہ گت ادا سے اشارہ ہو کر آسمان کے سپوگمه دو ٹکڑے شو بعض علماء لیکلی دي چې یوازې دو ټوکړې نشوا بلکې ادواره ټوکړې رااله نیمه په یو لستوڼي کې نه نواته او نیمه په بل کې او په دې ګریوان کې بیا یو ځای شو باروته بیا لاړه پاس عرض داو چې ابو جهل السوي ابو جهل اوفوي جادوګری خو ډېر لوی جادوګری چې اسمانه پورې دیم جادو رس بیا بار لاړو راغو لاس کې کانی نیولی حضور علیہ السلام ته وایي چې گر رسول چیست در مشتم نهان
کته رسول نو ازما د لاس کې سدي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي څه ورته وی گر رسولی چیست در مشتم نهان که خبرداری ز راز آسمان کته رسولی نو زما د لاس کې وای څه دي چې د اسمان نه خبرونه راځي نو دا دومره لند شیخ به خوده شي چې زما د لاس کې حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې زه وایم چې ستا لاس کې څه دي او کدا ستا لاس کې څه دي دا په خپله ووایي وینا زما لاس کې چې څه دي هغه نشي ویلی تی ووایه رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو ګوته لاس ته اشاره وکړه داسې سره د ابو جهل لاس کې کاڼ وویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ کاڼي یو او دومره یو هغه کاڼي ابو جهل لعین په دې ځمکه راوویسته وی په دې جادو تاسو خیال راغی دا هغه مشکلاتو چې د پیغمبر ورسره مخ ابو بکر صدیق چونکه په ابتدا کې مسلمان شوی هغه بیا د مونږ کولو د پاره چې کوم مشکلات عقل بم حیران شي چې مونږ باغ کولو د خلقو به ورته رنگ تکلیفات رسو عزیزانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معجزات دا حد نه زیات حد دا معجزات چې دي بیا الله پاک ټول پیغمبرانو ته ورکړي لکه موسی علیہ السلام ته دا معجزه ورکړي و چې دا امسای ده او چې امسا به وغورځول داسې هغې نه به یو لوی اژدها جوړه لاس ته د ترخ کې به لاس داسې کو او چې واپس پې راویستو هغه به پړقېدو د سپوږمۍ په شان عیسی علیہ السلام ته دا معجزه وه چې قدرتی ړوند به یو سړی پیدا و د به په لاس راخ کې به بینا شي ابرس مرض به چې پچاو دا برګ لاس به چې پراخ کو امرض به تلاو دا معجزات دا هر یو پیغمبر د خپل شان مناسب او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزات چیو بیا پټولو چې د دغون د معجزات بیا د چانو ځکه چې دا صنادید د قریشو دا باجس او جواب به نشو کوله چې بل جواب بنه ورتلو به دا جادوګر دی پراپګاندا خو به کړیو یو سره ده دمګر دی دموناج هغه ول ما سره د لیوانیانو اجازه ده یاره کدا محمد عربي په ما خدای را پیښ ک نو ما سره د لیوانیانو اجازه ده چې دمه کې موجود شي قدرتی اورز په لار کې رسول الله صم ور سره مخ چې مخ شو ورته زلمیه خبره وره ما اوریدلی چې تلی ونه او ما سره د لیوانیانو اجازه ده اوس پیغمبر ورته څوي ورته وی نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
آدمګره ورته وی ها ته بیا وای پیغمبر ورته دا کلمات بیا وای چې بیا وای الله سی ولا ورک او وی لا اله الا الله محمد رسول ما د دنیا کلامونه اوریدلی دي خدا ستاغوندې کلام یا د خدای کې دی شي او یا د پیغمبر کې دی شي ته لیونه چرته ما خلق ما ته ویل چې دا لیونه دی نو ارزا وزیدانو که تاسو خیالو کې د خپل زما یاره تاسو وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته دی لیونه ستاسو زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونه وي کنه وي ها ولن دا تبلیغیان والا چانا روټه غواړي او بچانا غواړي بستر چانا غواړي کټ پوزه چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعات تراشی دا وی سی روزه دا دا یک روزه دا چله دا دلته به پراتی او تا ته به خدای د دین دعوت درک حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دي مزدوران کوي کارونه هم کوي او د خدای په لار کې دا وختونه هم لګي دا قوم ورته څوي لیونی ورته وي کنه ورته بلکې لیونی لا څه دا قوم ورته وی چې دا د امریکای تنخواه اخلي دا قوم او د امریکا کا دومره خشي چې مال تنخواه را کوي چې ته د خدای دین خلقو ته بیانوا نو بیا د امریکای نه خمل چرته شته دې ذلیل قوم ته تاسو په مخ د ځمکه د امریکای نه لوی رذیل ملک ببل نه په مخ د ځمکه تاسو وګورئ په لیبیا کې نو ارضا وزیدانو که تاسو خیالو کې د خپل زما یاره تاسو وایي چې دا دومره لوی کافر چې وګوره پیغمبر ته دی لیونه ستا دې زمانہ کې درته کم خلق چې د دین کار کوي دا قوم ورته لیونه وي کنه وي ها ولن دا تبلیغیان والا چانا روټه غواړي او بچانا غواړي بستر چانا غواړي کټ پوزه چانا غواړي نه پیسې خپلې جامې خپلې وینځي کټوای خپل پخې روټه خپل خوري ستا جمعات تراشی دا وی سی روزه دا یک روزه دا چله دا دلته به پراتی او تا ته به خدای د دین دعوت درک حالانکه په خپل ځای دا ټول مزدور کار دي مزدوران کوي هغه به زناورو هم کول یو ښکاری اوسۍ نیولې وه نو هغه اوسۍ د ښکاري سره په جګړه ده ځان تې راکاږي ښکاري یې بیا رانیسي ځان تې راکاږي چې د پاسه رسول الله صلی الله علیه وسلم ښکاري ته وایي دا څه چل دی دا اوسۍ خو تاله ځان نه درکوي ویل جي دا مې نیولې ده او رانځي ښکاري یهودي و اوسۍ ته ویلې چې ولې ځان راکاږي اوس خو ګیره شوي ویلې د دې غره شاته مې یو دوه بچي دي دنه زه ځان خلاصوم چې راتلم هغوی مې اوږې پرېښي دي نو دومره چې ځان خلاصومه چې لاړه شم هغې ته تی ورکم نو بیا وله راځم
خو چې دومره مې پرید حضور علیہ السلام دې یهودی ته وی چې دا پریدا بچو له تیور کوي نو بیا راځي دا زناور شه دې په دې څه اعتبار دی چې دا به بیا راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې د دې اوسه په ضمانت کې به زه در سره کېنم کدا بیا را نه لا نو د دې تاوان به زه درکم ولډر حضور علیہ السلام کې ناستو اوسه پرې خو په یو منډه لاړاو الته بچو ته وې چې زرته وروي زخکاری نیولې او د دوو کونو سردار زما په ضمانت کې ناس دی نو بچو ورته وې چې ترغه پورې ستاپې په مونږ حرام دي چې سو پورې د سردار کونین ستاد ضمانت نه آزاد کړي او ته خو به ورشي پیغمبر به د ضمانت نه خلاص شي او مونږ دواړه بچی در سره زو مونږ به د پیغمبر په ناموس ځان قربان کو خکاری ته بزان ور چې یو لشل منټه تیرېده حسین رااله او دو بچیم ورپسې رااله او سردار کونین ته او فرمایل چې زه خورالم ته زما د ضمانت نه بار شو دا بچی مې ستا په ناموس قربان دي د ښکاری یهودی سوچ کو چوفو یو زنګلی زناور هغه د دې تصدیق وکړو چې دا د خدای پیغمبر دی زه انسان ما ته ولې دا تصدیق نه دی پکار چې دا پیغمبر دی بس ملته وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله نو عرض میں دا عزیزانو چې د هدایت لارې چې دی هغه د قوم ته الله په مختلف لارو باندې ور برابر کړي په مختلف لار نو په دې قوم کې داسې خلق دسیو چې یو بوډای خزا ده په مدینه منوره کې आवाज وشو چې د مکې نه یو پیغمبر راغلی دی او هغه پیغمبر داسې دی چې د چا باندې سترګې ولګي د پلار او د نیکه دین پریدي او مسلمان شي داغه په دې سترګو کې داسې څه چل یو بوډای خزا وا هغه وی چې فوي ټول عمر مې د پلار او د نیکه په مذهب تیر کړی اسنه چې په اخر وخت کې مې پاغه پیغمبر سترګې ونه لګي او زه چرته غار کا نشم خپل د زړو خزو چې سلت کوپړای وی هغه یو پندو کې تړلې ده او د خار نه بار وته ده چې د خار ناړو تختم چې په دې پیغمبر مې سترګې ونه لګي په د پاسا سردار کونین صلی الله علیه وسلم را چراغ ہے بوڑھائی سکے وہ بچیا سے پختنی کے داسی نے اوریدلی چې دی مدینے منورے ته او پیغمبر راغله محمد نامه دا او د پیغمبرای دعوی کړی دا چې 50 سترګې ولګي د پلار او نیکه دین پریدي او بس مسلمان شي نو ما ټول عمر د پلار او د نیکه په دین باندې تیرا کړی دا یعنی د بوتانو عبادت می کړی اسنه چې په اخر وخت کې پیغمبر باندې بزما سترګې ونه لګي حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې یاره بوډای خسوچ خو دې کړی دی وسکه ول تخت ما غزور کله لري چې ښکاری دغه ته زما چې پیغمبر ونګور او دا پندو کې نه شمړې کمزورې ما حضور علیہ السلام ورته فرمایي چې بوډای دا پندو کې بز در سره یوس وې چې ډېره مهرباني بدی وی
پیغمبر ور سره پندو کې په سر کې خو او پلار روان دی او خبرې کوي چاکلی تورسه د پندو کې خو دی بډای ولا څه پیسې ورکولې چې دا والا تا ما سره دا ورته بډای خبره دا چې زه داسې مزدور ما چې بې پیسو مزدوري کوم کبیا دم کله څه خدمت په خیدل زب کله کله در ترازما او بس پندو کې نه کې خو زه در نظم ویلې خبچیا یو خبره خو واوره ته خډیر به مثال خسته ځواني مدا یو نصیحت می پړو لیکه چې هغه پیغمبر نزان بچ ساته چې تا چرته خراب نکی حضور علیہ السلام ورته فرمایل چې بوډا ډیره خدا والله کنه قسم راته وخوره چې پیغمبر ته بنځدې نه ورځي حضور علیہ السلام ورته فرمایل بوډا قسم نشم خوړې خو نه به ورنځدې کېږي وای چې نه قسم دې نه خوړلې بیا دې پرېدم نه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل چې بوډا ا پیغمبر هم زېما هغه نه پرې ویلغه زېما بس بډای ملته ویل چې لا اله الا الله محمد رسول الله د پیغمبرای د دین لوی دلیل بل څه کې دی شي چې سره دې لالچا یو بیکسی او بیوسی سره پندو کې په سر دو ملایو نو عزیزانو عرض میں داو چې د تبلیغ مختلف ذرایع دي سار مانزه تزي جمعات تروان دي د یو يهودي کور لاندې به تیرې ده نو هغه يهودانه به چې د ورځې کور جارو کړي نو د شپې سار مانزه ټایم کې به اخذلې پر او غرزولې خزلې به پر او غرزولې نو د بزان او سندلو او جمعات ته بلار وغږ به نه کول بزان وسندي او دعا ورته وکي چې الله دې خزه ته هدایت وکړه چې تا په ما سار ټیم کې د کور خزلې را غورځي ته دې ته هدایت وکړه سورج یا خزلې را غورځېدل بند شو سار بس حضور تیرے دا خزل بنرا پردی تپوسیو کو صحاباو نا چې دې کور کې یو بیبي او زما بهر سار او دما او د دې ملاقات کېده سورج یې وشوي نیوي نم څه چل دی وی دې بیمار ده رااله چې تپوس ته ور نو پیغمبر د دومره لوی شان سره د هغه خزي تپوس ته ورغی چې کومه خزي به په خزل را غورځولې ویلی بیبی ډېر ورځې وشستا او زما ملاقات نه وشوه نو خبر شوم چې بیماره ده تپوس ته دې رالم اپ کټ کې ناستا او را پاسې دا په جړا شوه او وی چې لا اله الا الله محمد رسول دا کردار د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه عزیزانو کردار ته ګوره چې بیا تربیت د مرګرو څنګه کوي کم خلق چې ور سره دي او یا کس صحابه ور سره دي او بنشتا او بنشتا حضرت علی ته وی او پیدا کا چرته د مونږ ټیم دې سکلو د پاره سخت دي عرب دنیا کې چونکه د خط استوا لاندې اوسېږي نو اوبو د ګرمۍ ډېر زیات تکلیف حضرت علی لاړو دی او غره بیخ کې چینا ده باغی او تور حبشي ناسته مشک ډکې نو حضرت علی ورته فرمایل چې لګ دا مشک ما تراکا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د اوبو ضرورت ته اوس پمنډه درته بیا راوړم هغه ورته چې من ندانم کیستو من ندانم کیستو
زنه پیژنم کوم پیغمبر زنه پیژنم. حضرت علی بیا ورته وایي چې پس بدو گفتند میں خانن ترا، پس بدو گفتند میں خانن ترا، ای طرف فخر البشر خیر الورا. غواړي دې مشک پکار دے بیا ورته وایي څه وایي؟ دی ورته وایي پس بدو گفتند میں خانن ترا، ای طرف فخر البشر خیر الورا. هغه ورته بیا وایي من ندانم کیستو خیر البشر او فخر الورا څوک دې زین پیجنم. حضرت علی ورته بیا وایي چې ته نه پیژنې وې چې نه، ورته وایي سید سرور محمد نور جان، سید سرور محمد نور جان، بہترو مہتر شفیع مجرمان. سید سرور محمد نور جان، بہترو مہتر شفیع مجرمان. اغا کسب غواړي چې د قیامت په ورځ به د ډېر عظیمې دنیا شفاعت کوي. هغه بیا ورته وایي من ندانم کیستو نه درکم. حضرت علی خو ډېر لوی بهادر انسان، بس دې مړی نه داسې ونیو مشکې ته واغست، چې مشکې ته واغست او مشکې ډک رسول الله سم ته راوړو. د مشک په خوله باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې لاس کېښو او د ګوتو د ګروتونو کې اوبه را بهېدل شروع شو، او یا کسه صحابو پې اودسونه مو کړه ویې مسکل، خو چې مشک داسې کو مغسې ډک. حبشي ورسره راغلی، هغه چې داسې وکته هغه ورته ویلی آل دانم اوس مې وپېژندو چې دا سیدو سرور محمد نور جان دی. بس وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله. اوس حبش چونکه ډېر زیات تور قوم دی، ډېر زیات، نو حضور علیہ السلام جبا اغوسته و د حبشي ته وی دی خراشه، نو سینې ته غاړستو دا تور جبای په د پاسه خپل راواچوله، او چې یو ساتي سینې سره لګوله چې جوبای ته لری کړه تور حبشي بیا د سپوږمۍ په شان پړکېده. اوس زمونږه پتا پدې ډول دا ناصر خان کے سٹھاؤ بیرون کچرے گیر اشرف روڈ د فقیر خان سره پګېټ کې د ناصر خان د حدثو سردار کونین واپس مدینے تراغ جمعه ورځ ده منبر د پاس اعلان وکړ چې ما باندې عرفات کې دا آیات نازل شو الیوم اکملت لکم دینکم. ټول صحابه خوشحال شو چې الیوم اکملت لکم دینکم چې ده دا خو دلیل د دې دی چې زمونږ پیغمبر الله په خپل مشن کې کامیاب. ظاهر په یقین ده خوشاله یې ودا وزاري ولی وې صحابه د دې آیات د مفهوم نه دا معلومیږي چې الله رسول الله صلی الله علیه وسلم را لېږلی دنیا ته د دین د تکمیل دپاره. اوس چې الله وایي چې دین کامل شه، معلومیږي دا چې رسول الله به اوس په دنیا کې نور حیات نه پاتې کېږي. صحابه یا ټول په خندا او یا ټول په ژړا شو،
راله د سردار کونین په خدمت کې چې یا رسول الله ابو بکر صدیق داسې وایي. سردار کونین ورته وایي چې صحابه او ابو بکر ټیک وایي. ما ته الله پیشکش وکړه چې دنیا کې پاتې کېدو غواړې او کما تراتلل غواړې نو صحابه ما خیرت له ترجیح ورکړه دنیا مې پرېښوه. د دې آیات د نزول نه 80 ورځې بعد جناب رسول الله بیمار شو. چې بیمار شو د مونځ ټیم دی. صحابه په جماعت کې صفونه جوړ دي او ناست دي. حضرت بلال مؤذن دی د سردار کونین. الله مؤذن دی. صحابه ورته وایي چې بلالا سردار کونین ته اطلاع کول دي چې مونځ تیار دی. بلال ورغه دروازه کې आवाज وکړ چې الصلاة والسلام علیک یا رسول الله. مونځ تیار دی. صحابه انتظار کوي لګیا دي. سردار کونین دننه سوال جواب را لیږي چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر صدیق ته حکم کوي چې هغه مخکې مونځ وکړي. ما طبیعت باندې بوج زیات ته مونځ ته راوتی نشمه. حضرت بلال چې په دروازه کې واورېده چې زه په چا میلمه ابا نن زه په جماعت کې نه وینمه. بېهوشه را پرېوته په دروازه کې. چې په اوش کې شو نو چغې کړې چې پروردګاره کاش چې نه په حبش قوم کې پیدا شوی او نه لوی شوی او نه د محمد رسول الله د بیماری آواز په ماشه چاډو پیدا نه وی. دا محبوب د بیماری به زه څنګه و. الله نن ستا په ملک کې وای سینما ځکه نه بندو چې دا عید میلاد النبی دی. په دې میاشت کې رسول الله پیدا شوی. نو رسول الله چې په دې میاشت کې پیدا شوی دی نو خوشحالي تاسو سینماګانې او تیارونه چلول کوئ. عزیزان بلال راغ صحابه ته قال رسول الله صلی الله علیه وسلم مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. ابو بکر په جلا شو. ورته زه چرته او د محبوب په مصلی ودرېدل چرته زه دا کار نه کوم. بالکل صحابه ورته د خدای بنده مونځ قضا کېږي. ابو بکر وی چې ارڅ کېږي زه به د سردار کونین په مصلی څنګه ودرېږم. دا ډېر دا اوس درد سره تعلق لري. د دې زور ابو بکر ته پته لګېده مونږ ته څه پته لګي. مونږ څه خبرو مونږ په دې لاره نه یو. قسم په خدای مونږ له بوی نه دی راغلی. زه درته ما نه اول تپوس کې بوی نه دی راغلی د دې درد. دا ابو بکر ته پته. صحابه په زور نیو په مصلی ودرول. چې وی درول نو سردار کونین طبیعت کې لږ خفت پیدا شي. حضرت عباس او حضرت علی ته आवाज وکړو چې الا لږ می طبیعت ټیک شو او د جمع مونځ رانه چې قضا نشي ما جماعت لبوځي. بی بی عائشہ رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د عباس او د علی په وګای لاسونه کېخوه او ما چې رستونه ورته وکړه نو رسول الله خپل ځان پسې پزمکه راخ کې او د جمع مونځ تراوه. په دې کائنات کې بداغه لوی څوک پیدا شي او په داسې وخت کې د جمع مونځ نه قضا کوي. په داسې وخت جنت د دغه خلکو ځای دی. عزیزانو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د جمع منځ شکور تلاړ
صحابہ اور پسے لاړه چلاړه و یا رسول الله کته وفات شویتان رستو به زمونږ څه حال وي سردار کونین ورته قانون وي اے صحابہ وکیدی ترکتو فیکم امرین ترکتو فیکم امرین کتاب اللہ و سنتی دو چیزونه می در تپریخی دی یو د خدای قرآن بل زما سنت زما حدیث کتاسو د خدای په قرآن او زما په حدیث عمل کولو نو الله به تاسو چرې نه گمراه کوي او سربالا او سرفراز به یې کتاسو د خدای قرآن او زما سنت پرې خو نو خدای به تاسو پریدي د یو ورځې نه به بلې له ذلیل یې د بلې نه به بلې له ذلیل یې د بلې نه به بلې له ذلیل نن ملکی لیول باندې زمونږ د ذلت وجه څه ده ځکه چې مونږ د خدای قرآن او د پیغمبر سنت پریږي نو خدای مونږ پریږي لږ سات چې تیر شه دروازه وټکېده څوک دی بی بی فاطمه ورته وایي چې یا رسول الله یو ډېر هیبتناک سړی بهر ولاړ دی جناب رسول الله ورته فرمایل چې بچیا دا هیبتناک نه دی دا هغه سړی دی چې تا به بې پلاره کي او میندې به دې کلني کي بی بی فاطمه ورته وایي چې بابا جانا چې دا دومره خطرناک سړی دی والله که دننه د راتلو اجازت ورته وکړمه حضور ورته وایي چې بچیا دی څوک دی چې زما دروازې ته راشي چې چا رالیږلی دی هغه ته فریاد کوه وایي ورته چې راشي عزرائیل علیہ السلام دننا الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وقت پورا دے حضور ورته وی عزرائیل لک صبر وکړه چې جبرائیل راشي پړک کې جبرائیل را اوس جبرائیل څوک دی دا تاریخ خو زه درته نشم ویلی جبرائیل څوک و او عزیزان کاش چې دا هغه حسن مزم واغسته او ته خبر شوه چې په کوم حسن زلیخا مینه وا او بیا دا هغه حسن نه خبر شوه او داغه مزم واغسته چې د کوم حسن د کتو یو لک سلیری زره پیغمبران پارمان دا هغه حسن مزم واغسته چې د کم حسن د کتو د پاره د اسمانونو ملائکو خدای ته درخواست کړو چې د زمکه دنیا خو په دې خوان مشرفه شوا یا الله یو ورځ خو پاسم راوله چې مونږه وګورو د اسمانونو ته معراج کې چې بوتلو داغه ملائکو درخواست منظور کړو کینی الله خبره خو ور سره پس مکم کولې شي تاسو پوه شئ نو کاش چې اوس هغه مزه علم سره او مهنت سره او خواري سره تعلق لري جبريل راغی یا رسول الله الله ورته وی چې جبريل زه خو تیار ما خو زما د پروردگار نه دا تاسو که چې ما نه رستو زما د امت بسوک نگهبان وي جبريل ستر ګراه کی زیورت ورته حبیب الله فرمایي چې فکر مکو تا نه رستو با ستا د امت ز نگهبان یما بیبی عائشہ فرمائی چې رسول الله سر زما پسینه پروتو اسرائیل علیہ السلام سکرات د موت پراوست نو ما چې د پیغمبر زن کدن سخلی دلې ده
नमा प जिंदगी की दासी सख्जन कदंद चाली दलेलद इजराइल तय हुए चिपदे में पोए काल चिदीन हम लोया सख्त बलश्ताओं का खत्मश वो या रसूल अल्लाह दाखु रुपए की अवा न सख्त में पता ही है सरदार कौनेल वर्ता हुए 4 रुपए की पिंजल्ला सने सख्त नोर हम पमा की इगदा इजराइल जमा दो मत सर गुरे सख्ती उनके जमा मत डेर नातवाल और डेर कमजोर दे गदागी बरखा तकलीफ हम पमा के इगदा चिलक सा तेरश इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अबू बकर सिद्दीक पर से खबर लाड़ चिरोश सिद्दीका अतचिप कमी शमे बांधी पतंग वे अगा शमनन फनाशवा अबू बकर पर मंडमल डरा गई पर रसूलुल्लाह वर समलास्त और पदवाड़ा मखै सबकड़ो और चगे वाले वाह हबीबा वाह हबीबा वाह खलीला इन्नल्लाह ला यज्तमिउ अलैका मौततान ए ज़मा महबूबा अल्लाह बदव मर्ग पता न जमा कई यो मर्गो चरा ले तपे वफात शुए हजरत उमर फकुसा की वावरेदल च ज़मा महबूब वफात तुरा रउस्ता वे ज़माने पुखदा कसम हुई कचाओ ले च रसूलुल्लाह वफात शो नोस बपदी तुरत सर कलम कमा कच्चा हुए दिमाग कार परे हो अबू बकर प्रोते सरदार कौनैन सरा कले पयौम सपई कला पबल और चगे वही वाह हबीबा वाह खलीला जवाब रगे चा अबू बकरा 12 रोजा उमर तुर राविस्ते द चिकचा हुए जो हुजूर वफात शो सरते प्रेकोम उस बा उमर कत्ले आम जोड़ की सिद्दीक अकबर पमंड रवत अबू उमर दला सऊनियू मस्जिद नबवी ते बोत औ के नोलो प मिंबर तकरीर क चिवा मा मुहम्मदुन इल्ला रसूल नौ मोहम्मद मगर यो रसूलो दना मखकिम डेर अंबिया तीर शिवी दी यो मरगु चराला देन पी वफात लेकिन ऐसा और मन कान याबुदु मुहम्मदन इन मुहम्मदन कद मात ऐसा चाचिद मुहम्मद रसूलुल्लाह इबादत कोलो न मोहम्मद रसूलुल्लाह नन वफात से कई वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआओ अल्लाहुम्मा अइज़्ज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन। दुआओ कई च अल्लाह पाक टोल कुफार खुदा तबाह की मुसलमानानु ला अल्लाह इत्तिफाक और इत्तिहाद वर की पे इखलास दुआओ कई च या अल्लाह द पाकिस्तान कानून कुरान की द पाकिस्तान कानून हदीस द जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की खुदा जमुंग पजवन मुंग तदखपल मल कानून कुरान और हदीस खाया द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही इत्तिबा जमुंग नसीब फरमाया खुदा जमुंग दा नौजवान तबका परवरदिगारा दुई न द दिन कार वाखले खुदा जमुंग ख्वैंद मैंद त हिदायत दने कहो के या अल्लाह जमुंग बचो त हिदायत दने कहो के खुदा द जालिमानु ना मुफसिदानु ना अशरारु ना कुफारु ना पखपला अमान के साथ व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही।